یاد صندوق د خوست ولایت مقام کې د والي له لوري پرانستل شو. خوست والي وویل د یاد زلزلې له امله له زیانمنو کورنیو سره خواخوږي لري او په دې سختو حالاتو کې د خپلو زیانمنو خلکو لاسنیوی د هر افغان انساني او اسلامي مسؤلیت دی. نور مجاهدین مسؤلین چې راځي ته په نوبت باندې خپل کومکونه جمع کړي او د ملګرو څخه مو خواهش دا دی چې څونه وس وتواني د مسلمانانو لاسنیوی وکړي او کومک او همکاري ورسره وکړي. د یاد مالی صندوق لپاره د اقتصاد او حج اوقاف رئیسانو او ولایت مقام نماینده په ګډون ګډه کمیټه ټاکل شوې څو یادې پیسې په شفافه توګه راټولې کړي او د یوه میکانیزم له لارې زلزله ځپلو ته ورسوي. کې زموږ د ولایت مقام والي صاحب 15 لک افغانۍ د ولایت د متفرقه بودیجې نه 10,000 افغانۍ له خپله جیبه او یو ملي تجار حاجي صاحب عبدالله خان 2 لک افغانۍ تر اوسه پورې راوړي دي. د دې ونه وړ ده چې یاد صندوق سره د دولتي مسؤلینو سربیره مجاهدینو، سوداګرو، تجارانو او صنعتکارانو هم خپل نغدي کومک وکړ. په دې لړ کې 15 لک او 10,000 د ولایت مقام تر 400,000 پورې د تجارانو او صنعتکارانو له لوري هم مرسته وشوه او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي.